ګرانو ملګرو الله دې وکړي روغ او جوړ به وئ. ملګرو ډېرو کسانو پوښتنه کوله چې مونږ د واتساپ سټیکر بغیر له اپلیکیشن څخه څنګه جوړ کړو. نو ملګرو همغه ویډیو مې اوس درته راوړ ده، ډېره سمپل ساده چې د واتساپ سټیکر یې مونږ څنګه جوړ کړو. نو تاسو ملګرو راشئ واتساپ ته، چې هر واتساپ په هر واتساپ کې کېږي، یا بزنس واتساپ کې یا پر همدغه واتساپ کې تاسو به راشئ یو واتساپ به راخلاص کړئ. زه راځم یو واتساپ راخلاصوم. مخکې له دې چې پر همدغه طریقه زه درته وښیم، نو تاسو ضرور راشئ زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ، او د سبسکرایب سره څنګ کې د بیل نشان راوړي هغه بیل نشان هم آل کړئ، چې هره ویډیو تر تاسو زر دررسیږي. زه راځم واتساپ راخلاصوم. کله مې چې واتساپ راخلاص کړو نو مونږ ته بیا به تاسو ملګرو څه کوئ، را به شئ د یوه چا چاټ ته به راشئ. زه فرض مثال دې چاټ ته راځم. کله چې چاټ ته راغلم نو تاسو به راشئ دلته دغه سټیکر باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر سټیکر باندې کلیک وکړو نو مونږ ته چې کوم سټیکر ښودل کېږي هغه سټیکر یې برېښي. لکه زه فرض مثال دا سټیکر ورلېږم، دا سټیکر ورلېږم. تاسو اوس څه کوئ، یو سټیکر به جوړوئ چې خپل ځان لپاره یا په خپل عکس نامه باندې یو سټیکر به چې جوړوئ هغه څنګه کېږي، چې په خپله خوښه مونږ سټیکر جوړ کړو. تاسو بیا ملګرو راشئ نو پر همدغه کونج کې چې کوم نشان درته برېښي پر همدغه نشان باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر همدغه باندې کلیک وکړو تاسو بیا راشئ دلته یوز ا فوټو دغه باندې به کلیک وکړئ. ملګرو تاسو به سیده راولئ ګیلرۍ ته. فرض مثال زه اوس ګیلرۍ ته یې راوستم. زه فرض مثال یو دغه لوکیشن په نوم تصویر چې برېښي دغه عکس زه راخلم. دا مې چې کله راواخیستو نو لږ ورته انتظاریږو چې دا ځای کې مونږ ته لیکه ښکاري، هغه لیکه چې سر ته ورسېږي اپلوډ شي نو مونږ ته به سټیکر راپورته شي، مقصد هغه سټیکر به جوړ شي. تاسو کتلی شئ دا ډول سټیکر جوړ شو. تاسو دلته ښودلی شئ په دا ډول سټیکرو کې مقصد څټ یې صفحه ورکوئ، لاندې غواړئ، زیات یې غواړئ، اول خط یې کوئ، څه خط یې کوئ، ټول پسې راخیستی شي. فرض مثال دغه ځای سټیکر راخیستی شي، لیکل پرې کولی شئ، هر ډول لیکل وي د کوم ځای چې مقصد ته غواړئ خپل نوم پکې ولیکئ، ټول پکې لیکلی شئ، چې هر رقم رنګ ورکولی شئ، نور سټیکر ورته راخیستی شئ. فرض مثال زه دغه ځای یوه سټیکر ورته راخلم د فیسبوک یا سبسکرایب، مقصد چې کوم سټیکر یې ما سره مخکې ثبت شوي دغه سټیکر یې هم ورته راخیستی شئ، ورسره څنګ کې یې لګولی شئ. نو بیا دغه سټیکر چې کله تا جوړ کړو نو بیا راشه پر دغه سینډ بټن باندې کلیک وکړه. کله چې دغه سینډ بټن باندې کلیک وکړو نو دغه تا سره څنګه شو جوړ شي، یعنې پیدا شو، د کس ته سینډ شو. او فرض مثال بل چاته هم بیا لیږلی شي، نو دغه کتلی شئ بل چاته هم لیږلی شي، تا سره په اتوماتیک ډول ثبت شو بغیر له کوم اپلیکیشن څخه. تاسو کولی شئ چې اوس په هر نوم سره په هر تصویر سره تاسو خپل سټیکر جوړ کړئ. نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ضرور در سره سبسکرایب کړئ. مننه.